جنت ګل عادل غټ اختر مقدم او د غوښو ذکر دی نو د کلام نه مخکې به یو څلور شعرونه ته ووایم زما خرابه نن قصه ده بیا به نه خورم غوښه زما خرابه نن قصه ده بیا به نه خورم غوښه د جانان غوښه عجیبه ده بیا به نه خورم غوښه غني صاحب شعر دی چې سحر پلیټ کې یو دوه ټکي راولېږلي سحر پلیټ کې یو دوه ټکي راولېږلي زمونږ یې ولې ټوله خپله بیا به نه خورم غوښه او شعر دی چې خدای خبر چې د څه غوښه خوړلې په ما خدای خبر چې د څه غوښه خوړلې په ما خېټه په ما باندې درنه ده بیا به نه خورم غوښه او شعر دی چې په ما شپه څنګه تېره شوې د الله خبر دی په ما شپه څنګه تېره شوې د الله خبر دی زما د پلار نیکه توبه ده بیا به نه خورم غوښه دا یو پیروډي مې لیکلې ده پېښور خو پېښور دی که نه په دې مې ویلي کړي چې ترنم سره کوشش کوم تاسو خوشي راشه نن هر قسمه چې لیدې پکې راشه نن هر قسمه چې لیدې پکې د یو مات شوی پکې ښکار دی که نه میخه څنډه د اخیستلو نه دي زما چیلي باندې وصبر دی که نه راشه نن هر قسمه چې لیدې پکې د یو مات شوی پکې ښکار دی که نه میخه څنډه د اخیستلو نه دي زما چیلي باندې وصبر دی که نه چا چې په درې سوه هم نه اخیستو نن قربانۍ کې قیمت وختو هر څه چې وي زه به پرې صبر کوم دا خوار زمونږ په قسمت وختو پکې د غوښې هېڅ درک نه لګي پکې د غوښې هېڅ درک نه لګي خو په ویښتو باندې ببر دی که نه میخه څنډه به د چا پلار واخلي زما چیلي باندې وصبر دی که نه چې د میلې نه زمونږ کور ته راغې صاحبې ساوله ګیسا واخیسته اخور یې پرېښودل شکور ته راغې سړه ډوډۍ یې په بیا بیا واخیسته داسې شړپا یې ترې نه وویستله ما وی د ټول عمر نهر دی که نه داسې شړپا یې ترې نه وویستله ما وی د ټول عمر نهر دی که نه میخه څنډه د اخیستلو نه دي زما چیلي باندې وصبر دی که نه خو اخر راغې د چاړې د لاندې سکه په منډه کې اوسې ښکارېدو پکې وه غوښه د چرګوړې هومره هسې په نوم باندې چیلې ښکارېدو خو اخر راغې د چاړې د لاندې سکه په منډه کې اوسې ښکارېدو پکې وه غوښه د چرګوړې هومره هسې په نوم باندې چیلې ښکارېدو ځکه ملا یې په سرمن را سره ځکه ملا یې په سرمن را سره ملګرو بیا جوړ کړی شر دی که نه میخه څنډه به د چا پلار واخلي زما چیلي باندې وصبر دی که نه غوښه یې ځان ته که غریب ته ورکم دا خو پخپله غریب خوا چیلی دی غوښه یې ځان ته که غریب ته ورکم دا خو پخپله غریب خوار چیلی دی زړه خو مې غواړي چې فریج کې کېږدم میاشت بس به وایم مزېدار چیلی دی نن قرباني تش په نامه یادېږي نن قرباني تش په نامه یادېږي ادې له ټول خلک خبر دی که نه نن قرباني تش په نامه یادېږي ادې له ټول خلک خبر دی که نه میخه څنډه د اخیستلو نه دي زما چیلي باندې وصبر دی که نه
راشه نن هر قسمه چې لیدې پټي د یو مات شوی پټي ښکر دی که نه میخه څنډه به د چا پلار واخلي زما چیلي باندې وصبر دی که نه ډېر ښه ډېر اعلی زبردست